السلام علیکم. لړۍ دا فلمي ستوري ولې نن در سره د یو داسې هنرمند په اړه خبره کوو چې په ځینې فلمونو کې تر څه حده پورې کار هم کړی دی، ولې زیات شهرت یې د ریډیو، ټلویزیون، د ډرامو په مزاحیه کردارونو کې ترلاسه کړی دی. دا فنکار دی قاضي مولا. اول د قاضي مولا پیژنګلو. قاضي مولا په کال 1940 کې په ضلع چارسده سرډیرو نومي کلي کې زیږېدلی و. د پلار نوم یې مولوي دوشمګلو چې د اوچتې پای عالم و. د قاضي مولا نه کشران دوه رونه دي، یو فضل مولا او بل رحیم مولا. دواړه د سرکاري نوکرونه ریټایر شوي دي. قاضي مولا اول زده کړې د منګا درګۍ په سکول کې ترلاسه کړي. د لسم نه پسې په اسلامیا کالج کې داخله واخیسته. دغلته نه تر 12مه پورې تعلیم حاصل کو او بیا د تعلیم په محکمه کې استاد برتی شو. دغه لومړی نوکري په ایاز کلي چارسده کې وه. بیا د ایاز کلي نه بلولي ته بدل شو. د ملازمت په دوران کې قاضي مولا تر 14 جماعته پورې سبق وی او بیا یې سیټ وکړه او داسې د پرایمرۍ نه های سکول منګا درګۍ ته بدلی شو او بیا د منګا درګۍ نه رشکۍ ته لاړ. د رشکۍ نه بدلی ګورنمنت های سکول نمبر 1 پېښور ته وشوه او هم د دې سکول نه په کال 1988 کې ریټایر شو. دغه په سوونو شاګردان اعلی عهدو ته رسېدلي دي. قاضي مولا واده په خپله کورنۍ کې د ترور د لور سره کړی. 3 زامن خدای پاک ورکړي. یو عنایت الله خان چې وفات شوی دی په پاکستان ټلویزیون کې انجینیر و. دویم قاضي هدایت الله دی چې په ریډیو پاکستان کې انجینیر دی او دریم سیف الله دی چې د صحت په محکمه کې انجینیر دی. در یاده به کم چې د قاضي مولا کوروداني په 14 دسمبر کال 2023 کې په حق ورسېده. قاضي مولا په کال 2005 کې په 14 جون په حق رسېدلی و. قبر د چارسدې په روډ رینګ روډ سره خوا کې د ملکانانو په ادیره کې دی. دا شوه د قاضي مولا پیژنګلو. او اوس خبره کوو په اداکارۍ. قاضي مولا په کال 1963 کې پېښور ریډیو ته راغی. په دغه ورځ ورسره قاضي محمد خامس هم 50 تنه د اواز د امتحان دپاره راغلي، ولې صرف قاضي مولا او خامس په دغه ازمیښت کې بریالي شول. په هغه وختونو کې په ریډیو د اواز ازمیښت یعنې امتحان ډېر زیات سخت و. ارباب عبدالودود، نواب علي خان یوسفزی، عمر ناصر، قاضي احمد سعید، ارباب رشید احمد خان دا د ریډیو هغه پروډوسرانو چې په اعلی اسانه به د هغوی په وړاندې چا خوله نشوه وازولی. د قاضي مولا لومړی ډراما د پروفیسر ډاکټر همایون هماوه عمر ناصر پیش کړې وه. دغه ډرامه کې د قاضي مولا غمجن کردار و. قاضي مولا وایي چې ما په ریډیو ډرامه اورېده. فضل الهي، ګل افضل خان، سید ممتاز علي شاه، اختري بیگم، عبدالرشید بیگم، اے آر نیازي، دا آوازونه به مې په ډرامو کې اورېدل. نو ما وی چې زه به یو ځل ارومرو ډرامو ته ځم. واقعي چې قاضي مولا خپل مرام حاصل کو. هغه په دې مت کې ډېر لوی نوم وګټلو. د قاضي مولا د ریډیو، ټلویزیون، د ډرامو او پروګرامونو شمیر ګران دی، ولې د یو اندازې تر مخه 3000 پورې په ډرامو مزاحیه پروګرامونو کې قاضي مولا کار کړی دی. دغه د ریډیو مشهورې ډرامې 2 لټان، اتانیز، پړونه، د طنز و مزاح پروګرامونه، ژوند رنګ، غونچې، پلوشي، دا به محترم سدالله جان برق صاحب لیکل. قاضي مولا په ریډیو په زرګونو پروګرامونه وکړل او په هر کردار کې یو نوم پیدا کو. هغه ریډیو خپله اوله درسګاه بولي. کله چې پېښور ټلویزیون شروع شو نو قاضي مولا ټلویزیون ته هم لاړ او په دغه څانګه کې داسې کردارونه وکړل چې تر ننه خلکو ته یاد دي. په ټلویزیون هغوی زیات هم د ټوکو ټکالو پروګرامونه کړي دي
وسره سیریس کردارونه هم لوبولې دي لکه د سعدالله جان برک لیکلي ډرامه بېوسه کې صرف یو کردار او هغه قاضي مولا په داسې انداز یې دغه کردار کړی چې د هغه دغه ډرامه اوس هم خلک بیا بیا لیدل او اوریدل غواړي په دغه ډرامه کې یو کردار وي او هغه وي څوکیدار قاضي مولا ټوله شپه لاټین په لاس ګرځي او مکالمې وایي د دې ډرامې پروډوسر مسعود احمد شاه هغه د قاضي مولا په هکله وایي قاضي مولا زه د زوړ سنټر نه پیژنم ما سره په ټول پوره کې او په دروغ رښتیا کې کار کړی بیا د هغې نه پس رنګ په رنګ او رنګونو کې هم کار کړی او بیا ون ایکټ کلیم را سره کړی چې صرف دی یوازې او پوره ډراما د ریوالو څوکیدار کیریکټر کړی قاضي مولا یو نیچرل بورن آرټسټ او یاداشت یې خو دومره و چې سکرپټ به دې ورکړو ګنټه پس به ورته ټول یاد و یعنې حیران کن خبره ده چې یو مایند دومره تیزي او دومره ښې نو الله دې وبخي. په نورو مشهورو ډرامو کې تیر پهیر رنګ په رنګ رنګونه تماشه د تماشو دروغ رښتیا په ټول پوره پلوشې او داسې نورې بې شمېره ډرامې دي چې قاضي مولا ورکې کوټلي کردارونه لوبولي دي د هغه یو ځانګړی انداز و هغه به اوازونه بدلول په یو ډرامه کې هغه 3 او 4 کردارونه هم کړي دي او خصوصا د ریډیو په ډرامو کې په یو وخت بې شمېره کردارونه د هغه خاصه وه ولې اورېدونکو ته به دا نه برېښېده نه معلومېده چې دا ګینې هم یو کس لګیا دی د هغه د فن ملګري سید ممتاز علي شاه اسماعیل شاهد سید رحمان شینو قاضي محمد خامس سراج اکبر غلام اکبر نثار عادل ګل افضل خان په میرمنو اداکارانو کې نوشابه اختری بیگم اے آر نیازي سمینا سحر یاسمین جعفری چې په غټه بیبي باندې مشهوره وه او داسې نورې ډېرې چې قاضي مولا ته خپل استاد وایي هغه د پښتو نه سربیره په اردو ډرامو کې هم بې شمېره کردارونه کړي دي ناموس مشهوره ډرامه وه هغه د ټلویزیون د ټولو تکړو پروډوسرانو سره په ډرامو کې او په خاکو کې کار کړی دی صلاح الدین فرمان الله جان او مسعود احمد شاه دغه د فن ملګری سید رحمان شینو هغه ته د عقیدت پردونې داسې وړاندې کوي. ډېره مننه قاضي مولا صاحب زموږ یو بالکل ستر ټیچر و د تلفظ د الفاظونو د ښودنې او ډېر ښه فنکار الله تعالی دې هغه وبخي او رب العالمین وبخلي ځکه چاته ازار نه دی ورکړی ډېر ښکلی انسان او ښه کار یې کړی دی ښه کارکردګي وه مونږ ته یې چلونه ښې دي د وخت پابندي مونږ ته را کړې ده الله تعالی یې د هغه مغفرت وکړي. قاضي مولا صاحب باره کې به زه څه ووایم هغه پخپله یو لوی کتاب نو کتاب نه چې ورک اړی او لفظونه ترې رالي نو انسان به ستړی شو. قاضي مولا صاحب داسې انسان و چې هغه ډېر ښه درس ورکړی دی په ژوند کې بچو تم شاګردانو تم او موږ ته هم الله تعالی یې د هغه مغفرت وکړي ډېر ښه انسان و. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هغه د ریډیو او ټلویزیون نه سربیره په سټیج هم د خپل فن جوهر شیندلی دي په دغه کار او زیار ورته بې شمېره تمغې هم ترلاسه شوي دي چې ورکې د پاکستان د ټولو نه لویه تمغه صدارتي ایوارډ هم د هغه وخت صدر ضیاء الحق په لاس باندې ترلاسه شوی. قاضي مولا په اوربل فلم کې یو ورکوټې غوندې کردار هم کړی چې د نعمت سرحدي سره په جیل کې وي او نعمت ته وایي چې استاذ دې سړي ته به څه وې یعنې بدر منیر یادوي. د دې هر څه باوجود قاضي مولا په عام ژوند کې یو ډېر سیریس انسان و هغه به هر وخت ملال غمجن او خفه ځینې خبرې داسې وي چې هغه د بنده د ژبې سر له نه راځي. زموږ د پروګرام تیر هیر اوازونو پوخ اوریدونکي یو ورځ راته د پروګرام په دوران کې ټلیفون وکړو چې ما له به زما د اوښکو تاوان څوک راکوي. کله کله به ما سره د زړه خبرې او خصوصا هغه خبرې چې د هغه د زړه نه به راوتې او د هغه زړه ته پې درد رسېدلو هغې را سره شریکولې. هغه د تیر اوازونو په هکله هم د هغه څو خبرې
پروګرام خو اسلام صاحب ډېر ښه پروګرام دی او ما ته د خپل وړوکوالي یادونه یادوي جی راځي تازه کوي راته ښه جي زه چې وړوکی وم د پلار نه په پټه ماښام به زه بازار ته ووتم دوه درې ملګري به سره نور مو خپل کلي زه سره ډېر اوسېدونکی ما چارسدی نو هلته یو چای وټلو هلته به د ککړو باجه وه پخوا که نه جی جی دا زه وړوکی ما کال 1945 خبره ده چې په سکول کې مې سبق وی جی نو هلته به دا ستنې بیا پکې بدلولې را بدلولې مونږ ورته دا سندره وکړه دا سندره وکړه فرمایش مو ورلېږه او هغې به چې دی نو او چای به مو څښله ښه جي ښه دا د پلار نه په پټه نو ما ته هغه یادونه یاد شي هغه زاړه یادونه د وړوکوالي یادونه یاد شي چې د کله دا پروګرامونو زه ځکه جالم ورته قاسم الله صاحب تاسو اکثر تیرې توار تاسو مونږ ته ټلیفون وکړو چېرې بالکل ماله به زما د اوښکو تاوان څوک راکوي بالکل 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 زمونږ اکثر اورېدونکو ټلیفونونه وکړه جی چې د قاسم الله صاحب دغه احساسات چې تاسو تر مونږه پورې ورسول نو زه تاسو سره څه وایم ما سره الفاظ نشته چې خلکو څه نظر تاسو باره کې لرلو خو تاسو دې ته د جارې ولې زه دا وایم چې الله تعالی دغه خلکو له دومره عزت ورکړي څومره چې زما عزت وکړو جاره مو ته ځکه چې ما د خپل وړوکوالي یادونه یادېږي که نه زه وایم چې کاش چې زه وړوکی وې او دغه شان ما د سندرې اورېدې لکه څنګه چې پخوا به ککوړې په باجه باندې کېښودې بالکل چابي به یې ورکړه او چابي به یې ورکړه او سندره به مونږ اورېده او چای به مو څښله ښه جي بیا مو ته بل فرمایش وکړو بیا بل فرمایش وکړه نه سکول کې سبق ویل دونه خو تعلیم یافته ده نه چې نه پوهېدو جی جی پوهېدو به قاضي ملا ډېرو بیمارو ونیو ولې هغه په داسې حال کې هم د خلکو په مخونو مسکا او په شونډو باندې خندا خوروله یو ځل یې ما ته ویل سترګې مې زړه ته رانږدې کا چې پکې ووینې د سرو وینو ډنډونه همدغه بیمارو همدغه په زړه بوج او دغه پر هر زړګي دغه د مرګ سبب جوړ شو دا 14 جون کال 2015 چې قاضي مولا د همیش لپاره سترګې پټې کړي او داسې د لوی هنرمند پېښور کې په 400 روډ رینګ روډ سره خوا کې د ملکانانو په ادیره کې په ابدي خوب وده شو په ګوري نور شه